د قرباني په دې غوښه ته دغه وختي روجه د لږ ساعت نه چې دا ماته کړي، دا مستحب طریقه ده. دا شان د اختر په ورځ مستحب عمل او د اختر په آدابو کې دا دي چې په هغه ورځ غسل وکړي، خوشبو ولګوي، بدن صفا کړي او نوي کپړې واچي، که اوس تېره شي که نوي نه نو صفا کپړې واچي. دلته به دا خبره نه کوي، ګوره دا ډېره فایدهمنه بس یاره غریبي ده او موږ دا مستیانې نشو کولی چې یو خوشحالي الله رب العزت موږ له راکړې ده که نه، هغه خوشحالي المنزل او هغې ته خوشحالېده دا عبادت دی، دا څه دی؟ عبادت دی. په دغه ورځ خرچه په ځان کول، په بچو کول، په ګاونډي، په ملګرو، په خپلوانو، په دې الله تعالی اجر درکوي، ځکه چې ته په خپل هم ځان خوشحالې او نورو خلکو ته هم خوشحالي ورکوي. دا خبرې کول چې نه جي موږ مسافر د مسافرو به څه اختري، دا جمله صحیح هم ده او دا جمله غلط هم ده. یاد یې کړه، صحیح دي چې دا چې مسافرو به څه اختري که په دې اعتبار سره ووایي چې بچو نه لري، مور پلار نه لري، کلي علاقې نه لري، نو هغه مزه نه وي. دا خبره صحیح ده، په دې اعتبار سره دا جمله څه ده؟ صحیح ده. په دې اعتبار سره چې مسافرو به څه اختري، یعنې زمونږ خوشحالۍ او دغه دې ته ضرورت نشته، نو دا خبره غلطه ده. ځکه چې شریعت یو ځای کې دا مسله نه ده بیان کړې چې د اختر خوشحالي به هغه څوک کوي چې څوک په خپل علاقه او په خپل کور کې، خو عبادت دی. که موږ د دنیا په هر ګوټ کې دا زموږ دپاره خوشحالي ده، که موږ غریبانان یو که موږ مالدار یو دا زموږ دپاره خوشحالي ده، که موږ بیماران یو که موږ روغ یو دا زموږ دپاره د خوشحالي ورځ ده. نو بعض په دې خبرې سره چې د مسافرو به څه اختري، بس نه خوشحالۍ ته ضرورت نه صفا کپړو ته، نه نوي کپړو ته، نه راشه درشه ته، نه د ملګرو خواته تګ راتګ ته، بس د مسافرو څه اختري. بعض وایي بس زموږ دغه اختري چې وده شو، نو دا خو تا داسې کړی دی، تا داسې کړی دی، څه ورته ووایه تا کړی دی. کله ناکله ګوره موږ دا راته د یو مخلص ورور نصیحت وکړو، کله ناکله موږ خپل ژوند په خپله تنګ کړو. صحیح د مسافري ګران کار دی، د دې احساس ماته شته. اوس مسافري ګران کار دی، ته د بچو نه لري، ته د خپلوانو نه لري، خو ما او تاسو څه نه څه خوشحالي خو کولی شو. دا اختر مونځ یې وکړو، په کټ کې چې دی نو پړ مخې پرېوت، هغه ماسخوتن کې راپاڅېدو سترګري پړسېدې د مسافرو څه اختر. یو خو دې مونځونه پرېښودو چې مونځونه دې پرېښودو، ستا په اختر کې خوشحالي د کوم څه نه راځي. دویمه خوشحالي وه خو تا ونه کړه، الله خو تعالی خوشحالي درکړې وه چې تا مزیدارې کپړې اچولې وې، ته د ملګرو خواله تللی وې، ملګري دې راوستی وې، بهر ته وتی وې، ساه دې ازاد کړی وې، شریعت په حدودو کې دې دننه خوشحالیانې کړی وې، ته چارې دې نیولی وې. نو اختر تا خپل ګډوډ کړو. صحیح ده، زه دا منم چې هغه کمی به تا ته محسوسېږي، د بچو، د مور پلار، د کلي، د علاقې، د ښځې، هغه کمی به تا ته محسوسېږي، خو په خټه کې اوبه موږ ډېره کړه. خټه وه موږ پکې څه چل وکړو، اوبه مو ورته ور واړول. د مسافرو څه اختر ته راشه، بعض مسافر پکې داسې اخترونه کوي چې ته به هغې ته چې وګورې ته به وایي چې د کلي څه اختري، داسې خوشحالي الله موږ باندې دا خوشحالي راوستې ده. بله زه درته دا خبره ذکر کړم، او قدم د سرو زرو په اوبو ولیکله کله، نو بیا هم زه تا ته دا نه یم چې دې خبرې قدر دې ادا کړو. هغه دا ژوند نه دی، دې کې دا د مسلو نه، د غمونو نه خالي نه دی. دا ژوند د مسلو د غمونو نه خالي نه دی. نو ضرورت دی کې موږ ته څه دی چې موږ ځان په زور خوشحاله کړو. ته به دې ته انتظار نه کوې چې اسمان نه به جبریل علیه السلام راځي او څه خوشحالي به راوړي مال او څه، ما او تا به ځان په زور خوشحاله وو. اوس یو سړی په مسافرۍ کې دی، که هغه په هر ملک کې دی، کال دوه تېروي، نو کال دوه به ته خفه نه شي، او که په دې کې مړ شوې ته څه وکړو؟ ما او تا به ځان په زور خوشحاله وو، سره د دې غمونو، سره د دې مسافرۍ به موږ یو بل خوشحاله وو، ځان به خوشحاله وو. ژوند به داسې تېرو چې که زه په دې مسافرۍ کې مړ شم نو چې دا ارمان مې پاتې نه شي چې زه خوشحاله نه وم.
مه ځان په زور په غم کې اچوي. دا جمله بار بار ویل دا سړی په غم کې اچوي. بعض کسان ما ته دا ووایي تا نه ده محسوسه کړې ځکه ته دا وایې. ما ته یې د هر څه پته ده. زه څه ماشوم نه یم، هره خبره چې کوم ښه یې تلم، او دا کومه خبره چې کوم دا هم ستاسو د فایدې دپاره کوم. زه تا ته دا یم ځان په زور خوشحاله وه، ما ته پکې څه فایده ده؟ خو ته به خوشحاله شي که نه. زه یم چې ته د دې غم نه وځې، زه یم چې تا ته دا مسافري لږ اسانه شي، زه یم چې ستا دا زړه لږ تکون شي. د دې دپاره لګیا یم. یعنې زما خوا ته که روزانه نه په دویمه ورځ کس راځي، هغه په ټینشن کې پروت دی، بعض راشي وایي شیخ صاحب ما ته داسې ښکاري لکه زه چې مرم. دا خو موږ ټول مرو. بعض راشي وایي ما ته داسې ښکاري چې بس ما سره به داسې کېږي. او مخکې ورځو کې یو کس راغلی او ما ته یې د خبرو نه اندازه ولګېده چې د دماغي حالات صحیح نه دي. ځکه چې د روغ سړي د خبرو پته لګي. چې دا خبرې کوي ښه برابر لګي، خو په دې منځ منځ کې به یې داسې ټکی ووایي که نه، او داسې خبره به یې وکړي چې ما ته پته ولګي. دا د څه د لاسه؟ اول د الله نه د لرې کېدو د لاسه، د الله نه سړی لرې شي. دویم موږ دا خبره ځان ته 40 ګنټې مخې ته کړې ده. ښه د هغې نه بعد درېیمه، زما دا خبرې نن ډېرې مفید دي د مسافرو لپاره. درېیمه خبره څه ده؟ موږ په بند کمره کې ناست شو، مزدورۍ نه موږ رالو، په څه کې ناست شو؟ بند کمره کې. بیا موبایل له واغست. موبایل کې څه دي؟ مسافر څه ګوري؟ هغه ټپې او سندرې او سټیټس یې چې هغه ټولې د مسافرۍ او د غمونو څه، او ته به راشي او که را به نه شي او را به شي، زه په کفن کې پروت یم. موږ په خپل غم ډېر وو. ته د خپل رب نه ښه امید ساته چې د کار نه رالي خپل لمونځ اودس وکړه. که ټیم د سره و، ملګرو سره کښېنه، چېرته درس بیانېږي. ګوره تاسو چې نن د دې درس نه لاړ شئ واپس که نه، زه تاسو ته یقیني وایم باذن الله، الله په توفیق سره چې 50% ستاسو مسله حل شوې ده. د څه د برکته؟ چې تاسو یو دیني مجلس کې کښېناستئ. روزانه چې دلته سړی راځي که نه، والله قسم پې درته خورم د سړي هغه ژوند ورسره خوشحاله. تاسو خو لا پرېږدئ، زما خپل ژوند، زما ژوند د دې درسونو سره دې بیانونو سره سم برابري. چې کوم ورځ پکې درسونه او بیانونه او د دین دا خبرې نه وي که نه، بس ما ته دا زړه مې سم تنګ شوی. نو زه هغه ورځ بیا دا سوچ وکړم، زه هم دا کم خلک چې بلکل د الله نه لرې دي، چې د دوی دا ژوند به څنګه کوي؟ بیا به خودکشي نه کوي، بیا به دې ځان نه وجري، بیا به دې لیونی کېږي نه. نو شپه ورځ ته په کټ کې پروت یې، او دا موبایل دې راغستی دی، او دا سټیټس یې ته هم ورکوې او بل هم ورکوې، او دا سټیټسو نن سبا د سټیټسو کیسه ده. یو کس مړو، بیا دغه د خپل سره زه میلاو شوم، ما څه خبرو اترو کې وایي پلانې مړ دی. نو ما تاسو څه ونې وایي هغه سټیټس باندې ورکړي وو پلانې. نو ما ستا څه خیال دی چې زه 40 ګنټې سټیټسو ته ناست یم ګورم به چې خلک څه ورکوي چې زه یې ګورم. ټلیفون به دې کړی ما ته به دې ویلو، زه سټیټس یې خو نه ګورم چې زه سټیټسو ته پروت یم. هغه سړی سټیټس یې ګوري چې یو فارغه دی، بل د خپل یو 3-4 دانې ملګري دي چې هغوی څه سټیټس ولګوي، دی ګوري چې دی څه ولګي هغوی ګوري. نو صحیح شوه. نو اوس به زه د چا سټیټس اړم راوړم چې دی څه ورکړي دي. نن سبا د سټیټسو زمانه ده، بس که ځان خبرې سټیټس لګوو د سړي د حالاتو نه به خبر شي. که چېرته د غم څه شعر شاعري ورکړي نو پوه شي چې سړی خفه دی، که څه د خوشحالۍ ورکړي نو بیا حالات یې برابر دي. دا سپک کارونه دي، کمزوري کارونه دي. موږ الحمدلله مسلمانان یو، زمونږ سره الله دی. ته څه وایې؟ ته څه وایې زما سره بچي نشتي؟ صحیح ده، دا غم دی، ښځه نشتي، مور پلار نشتي، خوا کې الله د سره نه دی. او دا موږ مسلمانان او بیا پښتانه د یو بل وروڼه نه یو، د یو بل سره نه یو. نو نه ته یوازې نه زه یوازې. او خلک وایي که نه چې په غم کې د سره شریک بل میلاو شي نو غم سړي ته څه شي، کم شي. موږ سره یو پارټنر خو نه دی، موږ سره خو په سوونو په زرګاو دي. مه دې طرفونو ته سوچ کوئ چې مسافري یو څه ژوند دی، او مسافري هغه کوم چې د غم خبره ده هغه پکې بلکل ښه ښه کړه.
او ښکلی ژوند تېروئ. بل موږ مسلمانان یو. ابلوز یو عربي او ناشنا خبره ورکړې وه، اگر که په دې خبره باندې زما بیا هم نیوکه شتي، هسې عام جملتن یو خبره چې د مسلمان په الله باندې یقیني، په تقدیر ایمان یې د په ژوند کې څومره سکون وي. نو وي دا انګریزان نه دي، د یهودو نصاراو ده، د دوی په دې ملک کې خودکشیانې ډېرې کېږي. تاسو ته سرچ وکئ په دې ګوګل باندې، که ټیم درته میلاو شو او فارغه شوئ د دې ویډیوګانو او ټیک ټاک او دې قصو نه، لږ په دې ګوګل باندې سرچ وکئ چې کم ملکونو کې، د دنیا په کمو ملکونو کې خودکشیانې ډېرې کېږي، ځان وجل. نو دغه انګریزانو دا ملکونه پکې په ټاپ کې چلیږي، سره د دې چې د هغوی ملکونه ترقي یافته دي او زمونږ دا ملکونه به چېرته لاندې ویني، سره د دې چې هغه غریب ملکونه دي. نو تعجب سړی وکړي چې ترقي یافته ملکونو کې خودکشیانې ډېرې دي او زمونږ کې کمې دي. وجه هغه اسلام دی، د دې غریب په الله باندې ایمان دی چې دا څه چې دي دا د الله طرف نه دي، به دومره ټینشن اخیستو ته څه ضرورت دی ځان پکې خودکشه کړې یا ځان وژنې. نو هغه عربي ته ویلي وي هغوی چې معمولي تنخوا کته به راشي که نه د دغه غیر مسلمو، نو بلو چې خبر شي وي ځان یې وژلی دی، تماچې راغستې وه او ځان یې ګړز ویستی دی، یې پړی را اچولی ده، هغسې چل شوی تنخوا یا کار یې خراب شوی او وي زمونږ هغې ته وګوره، وی تنخوا به یې ټیکټ کړي ځکه چې دی یو څو ورځې نه دی تللی، د تنخوا یې دا حال دی، لږه تنخوا وه هغه یې ته هم کټ کړې ده لږ، او د بجلۍ بیل به پسې راغلی، د موبایل سیم به پسې بند کړی ځکه چې بیل راغلی د هغه یې نه دی ورکړی، او د بچو مسلې به ورته وي، د هغو فیس ورکول، د هغو یو شی بل شي، نورې ده ته ډېرې مسلې پرتې او وایي چې کله د شپې د سره کښېني ډوډۍ د بعد چیس کي ګپ شپ لګوي که نه، یاره وایي چې دویمه ښځه ته نه ده معلومه څه ترتیب په دې دومره جاخو کې، په دې دومره جاخو کې چې د دویم واده بعد شو کې دی ورته شیده خندا ده. نیوکه پې زما هغه دا ده دلته ګوره، هره خبره چې زه کم سړي چې زما سره طبیعت نه لګي که نه، دی زما په هره خبره رد کولی شي، دا څنګه چې دومره حالات دی ورته نو دی دویم واده ولیکئ. موږ دلته دا مسله نه ذکر کوو، ورسېدی بې که نه، موږ یو مسله ذکر کوو په دې باب کې هسې یو مثال دی، یو چا خبره چې وګوره دا مسلمان ولې دومره مطمئني په خپل رب ایماني، په الله باندې د ایمان د لاسه د انسان مسلې ټولې حل شي چې دا به الله حل کړي، دا به الله ختمه کړي. دقه خبرې نو زه هم دا وایم چې دا مسافریانې چې کوم زموږ مسافرونه کوي، که هغه په دې ملک کې دي که هغه د دنیا په هر ګوټ کې دي، دا مسافریانې به یو ورځ ختمې شي انشاءالله. په کومو چې قرضه ده دا قرضې به رب العالمین یو ورځ ختمې کړي، دا بیماریانې به الله یو ورځ ختمې کړي، او په دې وچو لختو باندې به الله یو ورځ اوبه راولي. مه نه امیده کېږئ د الله، او ډېر مالداره چې تاسو وینئ او ډېر ښه حالات والا چې تاسو وینئ په ملک او علاقه کې، هغه هم یو ورځ په مسلو کې ډوب، خو داسې نه کېږي. خصوصا د ځوانانو ته دا وایم، دوی چې د ملک نه راځي که نه، نو دلته چې راشي عمر د ده څو دی، د 20 نه 15 منځ کېږي، نو دی اوس په کلي کې یو کس لیدلی دی چې هغه 3 چته کور جوړ کړی دی او هغه روښانې پکې لګولي دي چې ټول کلي کې پړقېږي، او د شپې چې پکې بجلي ولګي نو ټول کلي ته پته وي دا د پلاني کور دی. نو دی چې راغی دی د دغې کور په دغه راغلی دی چې زه به راځم کال 2 ډېر نه، کال 2 او دا بنګله به ولاړې، نه ته د هغه نه تپوس وکړه، هغه 40 کاله مسافري کړې ده، او بله ده که هغه هم کال 2 کړې ده، نو بیا هم خبره د تقدیر ده. ما او تا مسلمانان یو، زموږ په تقدیر ایمان دی. تاسو خیال کړی که نه، یو نیم سړی دومره اوږده مسافري وکړي چې د مسافرۍ کې مړ شي، هغه فقیر ملنګ مړ شي، فقیر ملنګ راغلی و، فقیر ملنګ لاړ، او بل کس راشي 2-3 کاله بعد چې ګورو دومره مالداري. نو دلته بیا زموږ د پښتنو هغه عادت نه کوو چې حساب ول روان کړو چې بیا په اخره کې ټاپه د څه رواجو غلو وي. نه چې موږ سره دلایل نشتی، موږ څنګه په یو مسلمان باندې د دې بهتان وي دا غل دی، موږ دا وایو بس صحیح ده، د ده په تقدیر کې الله لیکلی او د هغه په تقدیر کې نه ورسېدی بي که نه. نو دې خبرو سره به هم زړه لږ څه شي
ټکور بشي او که بیا هم مسافرۍ غم راغستی دې درسونه له راځه هر څه به دې الله برابر کړي دلته کښېنه موږ سره صرف دغه ګینټه څه کم ګینټه او دا باقي 30 ګینټې به دي د الله په توفیق سره مزیداري تېرېږي چې کله پکې ته د الله او د الله د رسول خبرې اورې او پرېږدئ دا غزلې او دا ټپې او دا سټیټسونه او دا ټیک ټاک او دا فیسبوک واقعي ژوند له راشئ کم ژوند له واقعي زما نه دا درس کم ځای نه کم ځای ته لاړ او دا ستاسو دپاره واقعي ژوند او په سوچ کې ژوند دی کې فرق دی لکه اوس یو سړي لیکل کړي دي په فیسبوک کې په انټرنیټ په واټساپ کې لیکلي کړي دي چې زه به دا وکړم او زه به هغو سره دا وکړم او زه به داسې وکړم او زه به هغه وکړم دا وهمي ژوند دی واقعي ژوند له راشه چې دې کې څه کېږي هغه کول پکار دي دا کوم ژوند چې موږ تېرو دې له راشه دغه پرېږده دا کیسې د سټیټسو او د لیکلو او د فیسبوکو نه دي واقعي ژوند له چې راشي دغه خبرې کول ډېرې ګرانې دي نو ځکه په هغې ځان مه خرابوئ هغه خبرې داسې دي چې هغه خو چا یو ویډیو جوړه کړې ده په هغې ناست و ویډیو یې جوړه کړې ده او بس دا غریب یې په ټینشن کې اچولی دی نه واقعي ژوند یو شان دی او د انټرنیټ ژوند دا بل شان دی داسې نه چې ته دغه ژوند بیا هغې ته پروت دي چېرې زما دا خو داسې نه شو نه واقعي حالات هغه بدل دي او دغه خو وهمي دنیا ده په کټ کې اوس ته کور ته لاړ شي د شپې پارېږئ اوږدې شپې دی او موبایل دې راویسته څه خطرناک داسې لیکل دي وکړو او بیا یې د هغې نه ویډیو جوړه کړه او بیا دې شیر کړه نو هغه ته دا په خپل هم دا پته نه شي څوک چې بیا دا ویډیو ګوري چې ده په خپله سایل دی الزایل په بد حال دی زه د هغه ویډیو کتونکي چې دی هغې دې په ښه حال کې دي نو وهمي دنیا پرېږدئ انټرنیټ او فیسبوک او واټساپ او دا کیسې پرېږدئ واقعي ژوند له راشي چې دا څنګه دی او دا به څنګه ښه